وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلکو لخپل رب نه ویریږئ هغه چې تاسو یې له یو نفس نه پیدا کړی یئ او له هغه نه یې د هغه جوړه پیدا کړې ده او له دغو دواړو نه یې په ځمکه کې ډیر سړي او ښځې خواره کړل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. او له هغه الله نه ویریږئ چې تاسو له یو بل نه په نامه د هغه سره سوال کوئ او د خپلولۍ له پرې کولو نه ویریږئ. بېشکه الله پر تاسو باندې ښه ساتونکی یعنې نګهبان دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. او یتیمانو ته د هغوی مالونه ورکړئ او ناپاک اسیس د پاک په بدل کې ماخلئ او د هغوی مالونه له خپلو مالونو سره په یو ځای کولو مخورئ. یقینا دا له همیشه بیخي لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. او که چیرې تاسو ویرېدلی له دې چې د یتیمانو په حق کې به انصاف ونه کړی شئ بیا نو له نورو هغو ښځو سره نکاح وکړئ چې ستاسو خوښې وي، دوه یا درې یا څلور. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نو که تاسو ویرېدلی چې انصاف به ونه کړی شئ بیا نو له یوې اصیلې ښځې سره نکاح وکړئ یا وینځه واخلئ. دا طریقه ډیره نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم ونه کړئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او ښځو ته د هغوی مهرونه په خوشحالۍ سره ورکړئ. بیا که دوی تاسو ته له هغه مهر نه څه شی د زړه په خوشحالۍ سره درکړي نو هغه خورئ چې ښه خوندور، حلال او بې ضرره دی. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهه کسانو ته د هغوی مالونه مه ورسپارئ هغه چې الله تاسو لپاره د گزران سبب ګرځولی دي او له دغو مالونو نه تاسو هغوی ته خوراک ورکوئ او جامه ورکوئ او هغوی ته ښه خبره کوئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. او تاسو یتیمان ازمایئ تر هغه پورې چې دوی حد د نکاح ته ورسیږي. نو که تاسو له هغوی نه څه هوښیارتیا معلومه یعنې محسوسه کړه بیا نو هغوی ته خپل مالونه وروسپارئ. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. او تاسو دا د یتیمانو مالونه په اسراف سره او جلتۍ سره مخورئ چې دوی به لوی شي نو وابه یې خلي او څوک د یتیم ولی چې مالداره وي نو هغه دې له دې ماله ځان ښه بچ ساتي او څوک چې فقیر وي نو هغه دې له دستور سره سم خوري. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بیا چې کله هغوی ته خپل مالونه ورکوئ نو په دې ورکړه باندې ګواهان ونیسئ او الله کافي دی چې ښه حساب اخیستونکی دی.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه‌و لپاره حصه شته له هغه مال نه چې مور او پلار او نږدې خپلوان یې پرېږدي، او د ښځو لپاره هم حصه شته له هغه مال نه چې مور او پلار او نږدې خپلوان یې پرېږدي، له هغه مال نه چې لږ وي یا ډېر وي، مقرر کړی شوې برخه ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د میراث تقسیم ته خپلوان او یتیمان او مسکینان حاضر شي، نو له هغه مال نه دوی ته هم څه ورکړئ او دوی ته ښه خبره وکړئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. او هغه کسان دی او یریږي چې کچری دوی له خپل ځان یعنی له مرګ نه وروسته کمزوري بچي پرېږدي، نو دوی به په هغو باندې ویریږي، نو لازم ده چې له الله نه دی ویریږي او سمه نیغه خبره دی وکړي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بشکه هغه کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري، یقینا هم دا خبره ده چې هغوی په خپلو خېټو کې اور خوري او ژر ده چې لمبې وهونکي اور کې به داخل شي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. الله تاسو ته ستاسو د اولاد په باره کې وصیت کوي چې د یو نر اولاد لپاره د 2 جینکو د حصې په مثل حصه ده، نو که دوی 2 یا له 2 نه زیاتې جینکۍ وي، نو د دوی لپاره 2 په 3 برخې دي د هغه مال چې د پرېښی وي. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. او کچېرې یوازې یوه جینۍ وي، نو د هغې لپاره نیم مال دی، او د هغه مړي مور او پلار لپاره په دواړو کې د هر یو لپاره 6مه حصه ده له هغه مال نه چې هغه مړي پرېښی وي. کچېرې د هغه مړي لپاره اولاد وي، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. او که د هغه اولاد نوي او د هغه وارثان د هغه مور او پلار وي، نو د هغه د مور لپاره 3مه حصه ده. نو کچېرې د هغه مړي لپاره ورونه وي، نو د هغه د مور لپاره 6مه حصه ده. دا پس له ادا کولو د وصیت نه چې هغه مړي یې وصیت کړی وي یا له قرض نه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ستاسو پلرونه او ستاسو زامن چې دي، تاسو نه پوهیږئ چې په دوی کې تاسو ته د فائدې په لحاظ سره څوک ډیر نږدې دي. دا مقرره برخه ده د الله له جانبه، بشکه الله ښه پوهه ښه حکمت واله دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. او تاسو لپاره ای سړو نیمه حصه ده له هغه مال نه چې ستاسو ښځې پرېږدي کچېرې د هغوی اولاد نه وي. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. نو کچېرې د هغوی اولاد وي، نو تاسو لپاره 4مه حصه ده له هغه مال نه چې هغوی پرېږدي، پس له ادا کولو د وصیت نه چې هغوی په دې سره وصیت کوي یا له قرض نه. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم او د هاغو ښځو لپاره څلورمه حصه ده له هاغه مال نه چې تاسو سړي پرېږدئ که چیرې ستاسو اولاد نه وي نو که چیرې ستاسو لپاره اولاد وي نو د هاغو ښځو لپاره اتمه حصه ده له هاغه مال نه چې تاسو یې پرېږدئ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. پس له ادا کولو د وصیت نه چې تاسو د هغه وصیت کوئ یا له قرض نه او که یو سړی یا ښځه چې میراث ترې وړل کیږي کلاله یعنی بې پلار او بې اولاده وي او د هغه یا د هغې مورنی ورور یا خور وي نو په دې دواړو کې هر یو ته شپږمه حصه ده. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. بیا که هغوی یعنی د کلاله خویندې ورونه له دې شمېر نه زیاتو نو هغوی په دریمه حصه کې ټول شریک دي پس له وصیته چې د هغه وصیت کولی شي یا له قرض نه چې ضرر رسونکی نه وي بل ته په دې وصیت سره. وصیة من الله والله علیم حلیم. دا د الله له جانبه وصیت دی او الله ښه پوهه ښه تحمل والا دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دا د الله حدونه دي او چا چې د الله او د هغه د رسول اطاعت وکړ نو هغه الله به یې داسې جنتونو ته ننباسي چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې دوی به په هغو کې همیشه وي او دا بیخي لویه کامیابي ده. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او چا چې د الله او د هغه د رسول نافرمانی وکړه او د هغه الله له حدونو نه مخکې تیر شو نو هغه الله به یې اور ته داخل کړي چې په هغه کې به همیشه وي او د هغه لپاره سپکونکی عذاب دی. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. او ستاسو له ښځو ځینې چې کومې بدکاري یعنی زنا وکړي نو تاسو پر هغوی باندې له خپلو مسلمانانو نه 4 سړي ګواهان ونیسئ. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نو کچېرې هغوی ګواهي ووایي بیا دا ښځې په کورونو کې پابندې وساتئ تر هغه وخته پورې چې مرګ یې فنا کړي یا الله د دوی لپاره بله لار راوباسي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او په تاسو کې چې کوم 2 کسان دا بدکاری کوي نو هغوی دواړو ته تکلیف ورسوي بیا که دوی توبه وویسته او د ځان اصلاح یې وکړه نو تاسو له دوی نه مخ واړوئ بېشکه الله ډېر توبه قبلونکی بې حده مهربان دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اصل خبره دا ده چې په الله باندې د توبې د قبلولو حق د هغه چا لپاره دی چې په ناپوهۍ سره ګناه کوي بیا ډېر ژر توبه وباسي نو دغه خلک دي چې الله د هغوی توبه قبلوي او الله ښه پوهه ښه حکمت والا دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. او د هغه چا لپاره توبه نشته چې لګیا وي ګناهونه کوي تر دې چې کله په دوی کې یو کس ته مرګ راشي بیا د زنکدن په وخت کې وایي بېشکه زما اوس توبه ده، او نه د هغو کسانو لپاره توبه شته چې د کافرتوب په حالت کې مري. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دغه کسان چې دي موږ د دوی لپاره ډیر دردونکي عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو لپاره حلال نه دي چې ښځې په زور سره په میراث کې واخلئ. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. او په دې غرض دوی ممنه کوئ یعنی متنګوئ چې تاسو له دوی نه له هغه مال نه څه برخه بیرته واخلئ چې تاسو دوی ته ورکړی وو، مګر دا چې دوی ښکاره بد کار وکړي نو بیا یې تنګولی شئ. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. او له دوی سره په ښه طریقه ګذران کوئ، نو که دوی ستاسو خوښې نه وي نو کیدای شي چې تاسو به یو شی بد ګڼئ او الله به په هغه کې ډیر زیات خیر ایښی. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او کچری تاسو غواړئ چې د یوې ښځې په ځای بله ښځه بدله راولئ او تاسو په دوی کې یوې ته ډیری مالونه ورکړي وي نو له هغه مال نه هیڅ شی هم مه اخلئ. آیا تاسو به هغه مال اخلئ په بهتان لګولو سره او په ښکاره ګناه سره؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او تاسو به هغه مال څنګه واپس اخلئ حال دا چې په تحقیق سره تاسو له یو بل سره یو ځای شوي یئ او هغو ښځو له تاسو نه ډیره پخه واده اخیستې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او له کومو ښځو سره چې ستاسو پلرونو نکاح کړې ده تاسو له هغوی سره نکاح مه کوئ لیکن هغه چې مخکې تیر شوي دي، بېشکه دا له همیشه د ډېرې بېحیایۍ او د الله د غضب کار دی او بده لار ده. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. حرامې کړی شوي دي پر تاسو باندې ستاسو میندې او ستاسو لونه او ستاسو خویندې او ستاسو تروریانې یعنی د پلار خویندې او ستاسو خالګانې یعنی د مور خویندې او ریرې او خورزې او ستاسو هغه میندې چې تاسو ته یې تی درکړی دی. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. او ستاسو رضایي خویندې او ستاسو د ښځو میندې یعنی سکه خواښې او ستاسو پرکټیانې
چې عموما ستاسو په پرورش کې وي چې ستاسو له هغو ښځو نه پیدا وي چې تاسو ورسره کوروالی کړی وي. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. او که تاسو ورسره کوروالی نه وي کړی نو بیا پر تاسو باندې څه ګناه نشته او ستاسو د خپلو حقیقي زامنو ښځې یعنې انګوریانې. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. او دا چې تاسو د دوو خویندو ترمنځه جمع وکړئ یعنی په یو وخت کې دواړه په نکاح کې وساتئ لیکن هغه چې مخکې تیر شوي دي. بېشکه الله له همیشه ډیر بخونکې بې حده مهربان دی. وما علينا إلا البلاغ